د عارف وزیر په قبر د افغانستان بیرغ خپور شو. منظور پښتین تازه څه وکړل او پاکستانیانو ته کوم پیغام ورکړ؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیرتي غړي شهید عارف وزیر د شهادت لومړی تلین و. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د هغه د لومړي تلین په مناسبت د هغه په قبر باندې د افغانستان ملي بیرغ خپور کړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي انځورونو کې لیدل کیږي چې د ازادۍ د ننګیالي عارف وزیر په قبر د منظور پښتین ترڅنګ یو شمېر پښتانه مشران او د ارواښاد وزیر ملګري لیدل کیږي. منظور احمد پښتین ته منسوبه فیسبوک پاڼه باندې په یو وروستي پوسټ کې راغلي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د ملي شهید سردار عارف وزیر د تلین په مناسبت د هغه پر قبر په واڼه کې له ملګرو سره حاضري وکړه. شمعې بلې کړې. د وطن ستر شهید ته یې د عقیدت سره ګلونه وړاندې کړل. د لوی افغانستان ارمان جان شهید عارف وزیر په قبر منظور پښتین د افغانستان بیرغ خپور کړ. عارف وزیر تیر کال دې ورځو کې له کابل څخه له ستنېدو لږ وخت وروسته د وسلوالو په یو برید کې ووژل شو. په هر حال د عارف وزیر په قبر د افغانستان د بیرغ خپرول یو لوی پیغام لري او خلک وایي چې انشاءالله د عارف وزیر په څېر د شهیدانو وینه او مبارزه به رنګ راوړي او د لوی افغانستان هیلې به بیا راوټوکېږي. خلکو ویلي منظور پښتین په دې کار سره پاکستان ته هم ښکاره پیغام ورکړ چې په وژلو بندي کولو او ځورولو سره د دوی غږ او مبارزه نشي غلي کولی. په هر حال تاسو د منظور پښتین د دغه کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.